ایمان پلورونکي 9 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکار پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکار پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو تاسو واوریدل چې علي بن سفیان رحمت الله علیه او صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دواړه د خلیفہ دربار ته د خپل ساتونکو سره ولاړل او د حبشانو هغه دوه مړي هم هلته ورول او وروسته له هغې خلیفہ ته وویل چې نجلۍ به ژوندۍ یا مړه د ته رارسوي او ورته پیدا کوي به. او دا مو هم واورېدل چې هغه دوه تنو حبشانو چې نجلۍ ورسره وه ام عراره یې ویوړه او یوې داسې عجیبې او غریبې کلا ته یې ویوړه چې هلته د دوی دیوتا یا مجازي خدای اوسېده. او د کیسې دغې برخې ته رارسېدلي وو. ام عراره د هغه څنګ ته نږدې شوه، ویې ویل هو ومې پېژندې، ته هماغه نه یې چې ما پاس لیدلی وې، تاسو قبله کړی یم؟ مذهبي مشر ورته وویل هو، سر له اوسه ته زما نه وې. دوی دې هم دلته وي. وربشو علي بن سفیان رحمت الله علیه. علي بن سفیان رحمت الله علیه چې کله د خلیفہ دربار ته ورغلی و، د حبشانو له ټولۍ هغه 15 تنه حبشان هم راوستي چې د تختونکو په قبیله پورې مربوط او له هغوی څخه تحقیقات هم پیل کړي. هغه 15 تنه حبشي ساتونکي چې علي بن سفیان رحمت الله علیه د خلیفہ العادل د ساتونکو له کنډک څخه راوستي وو، هغه ته وویل زه تاسو ته نور هیڅ ویلای نشم. ما ته مې پلار ویلي و چې مذهبي مشر نجلۍ ته یو ګل وربوی کوي چې د هغې له بویولو سره له نجلۍ له ذهنه وځي چې هغه څوک وه، له کومه ځایه راغلې وه او څه ډول راوستل شوې وه، او له دې څخه وروسته هغه د مذهبي مشر وینځه شي او د دنیا پلیت او مردار شیان هم ورته ښکلي ښکاري. او همدا نجلۍ بیا مذهبي مشر تر 3 شپو پورې له ځانه سره په زیرزمیني کې ساتي. دا 15 واړه حبشان له هغې قبیلې څخه وو، کومو څلورو چې ام عراره تښتولې وه. علي بن سفیان رحمت الله علیه هغوی ته ویلي وو څرنګه چې تاسو له همغې قبیلې څخه یاست چې هر 3 کاله وروسته جشن جوړوئ او تاسو هم د جشن لپاره رخصتي اخیستې وه، نو ځکه به تاسو ته معلومه وي چې نجلۍ څه ډول تښتول شوې. هغو 15 واړو وویل موږ ته هېڅ هم معلوم نه دي. خو علي بن سفیان رحمت الله علیه هغوی ته وویل که رښتیا ووایي نو هیڅ ډول سزا به نه درکول کېږي. خو بیا هم هغوی د ناخبرتیا څرګندونه کوله. دا قبیله د خپل وحشت او وینې څښونکو خوی له مخې مشهوره وه. هغوی له سزا نه د ذرې عمر نه ډارېدل. 15 واړو ډېر په جرأت سره انکار کړ. بالاخره علي بن سفیان رحمت الله علیه هماغه لارې چارې وازمایلې چې ډبرې هم ویلې کېدې او ډبرې هم په خبرو راتلې. علي بن سفیان رحمت الله علیه 15 واړه جلا جلا ځایونو ته بوتلل چیرې چې هیڅ چا چیغې او فریادونه نه اورېدل. هلته به چې کوم مجرم له ډېر تکلیف او شکنجې څخه مړ هم سو نو چا هم پروا نه کوله. خو دا 15 واړه سودانیان ډېر کلک ښکارېدل. ټوله شپه یې تکلیفونه وزغمل. علي بن سفیان هم ټوله شپه ویښ و. په آخر کې هغوی په داسې ازموینه کې واچول شول چې دغه ازموینه وروستۍ حربه ګڼل کېده او دې ته یې څرخي شکنجه ویله. د آرت په څېر به پر یوه لویه اربه ملزم څملاوه او لاسونه او پښې به یې په میوګیه باندې ور وتړل. بیا به چې کله د آرت اربه لیک څه تاو کړه نو د مجرم پښې به له زنګنونو او لاسونه به یې له اوږو نه بېلېدل. ځینې وخت به یې اربه یو څه تاو کړه او بیا به یې ودرول. د سزا ورکولو دغه طریقې به مجرمان بېهوښه کړي. سهار مهال یو د پاخه عمر سړي علي بن سفیان رحمت الله علیه ته وویل زه په هر څه پوهېږم خو د دیوتا له ویرې یې نه وایم، ما به په ډېر بد مرګ ووژني. په دغه حالت کې علي بن سفیان رحمت الله علیه ورته وویل تر دې سخت مرګ هم کېدای شي چې زه تا پرې وژنم. که ستاسې خدای رښتینی وای نو هغه به تاسې له دغه شکنجې څخه بچ کړي وای. ته که له مرګ نه ویرېږې نو مرګ خو دلته هم شته. ته خبره وکړه زما لاس کې هم یو داسې دیوتا دی چې
تا به ستا له دیوتا نه وژغورو. دا سوډانی حبشي څو کرتې بېهوښه شوی هغه دیوتا نه خپل مرګ په خپلو سترګو باندې لیدلی. علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغه ژبه خلاصه هغه یې له شکنجې نه راپرانیست، خوراک څښاک یې پرې وکړل. هغه ومنله چې ام عراره د هغوی د قبیلې څلورو کسانو زېږولې. هغوی څلور واړه په رخصت باندې تللي وو او هغه دا هم وویل چې په کومه شپه او په کوم وخت کې نجلۍ تښتولې. دا پنځه حبشان چې علي بن سفیان نیولي وو په هغې شپې پیره وو. له تښتونکو نه یې دوه باید دننه راغلي وای. د لویې دروازې نه د راننوتلو لاره چاره همغو جوړه کړې او له هغوی سره یې په تښتونه او تېښته کې مکمله مرسته کړې وه. دې حبشي وویل چې دا نجلۍ به د دیوتا د قرباني په ځای کې قرباني کېږي. هر 3 کاله وروسته د هغوی قبیله 4 ورځنی جشن جوړوي، خو دا قرباني کېدونکې نجلۍ به له خپلې قبیلې څخه نه وي. شرط یې دا دی چې نجلۍ به د بل هېواد وي، او بل شرط هم دا دی چې نجلۍ به سپین رنګ وي، د لوړې کورنۍ لور به وي او دومره به ښکلې وي چې خلک به یې په لیدلو حیران پاتې شي. دغه نجلۍ به دیوتا ته قرباني کېږي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وپوښتل د دې مطلب خدا شو چې ستاسې قبیله هر کال له بهر نه یوه ښکلې نجلۍ راتښتوي؟ حبشي وویل نه، دا غلطه ده. سوډاني ورته وویل میله هر 3 کاله وروسته وي. د نجلۍ قرباني له 5 میلو یعنې له 15 کلونو وروسته کېږي، خو مشهوره دا ده چې هر 3 کاله وروسته یوه نجلۍ قرباني کېږي. هغه د خپل پلار په حواله هغه ځای وښود چیرې چې قرباني کېږي، او حبشانو هم خپل مذهبي مشر د خدای زوی ګاڼه، نعوذ بالله من ذلک. د میلې له ځایه 1 یا 1.5 میل لرې یوه غرنۍ سیمه چې ځنګل یې هم لاره. دا سیمه ډېره پراخه او پلنه نه وه. د هغه ځای په باب مشهوره وه چې هلته دیوتا اوسي او د هغه د خدمت لپاره پیریان او ښاپیرې هم اوسي. خلکو ځکه دا خبرې منلې چې د بیدیا په منځ کې یوه غرنۍ سیمه شنه او خړوبه چې د الهي قدرت یوه حیرانونکې کرشمه وه. همدا د دیوتاګانو هستوګنځای کېدای شو. په هغه سیمه کې د فرعونیانو د زمانې کنډرې وې. هلته یو جهیل هم و چې کوچني کوچني نهنګان پکې موجود وو. د قبیلې کوم سړي به چې لویه ګناه وکړه هغه به یې مذهبي مشر ته وسپاره. مذهبي مشر به هم هغه ته داسې سزا ورکوله چې جهیل ته به یې غذار کړي چې نهنګانو به وخوري. مذهبي مشر به همدې کنډر کې اوسېده. د هر 15 کلونو په اخرو ورځو کې به له بهر نه یوه نجلۍ راتښتول کېده او مذهبي مشر ته به یې وسپاره. مذهبي مشر به په نجلۍ یو ګل بوی کاوه چې له بوی کولو سره به د نجلۍ له ذهن نه دا خبره ووتله چې هغه څوک به د کومه ځایه راغلې وه او چا راوستې. لکه څنګه چې د ام عراره په کیسه کې تېر سو. په دې ګل کې به کوم نشه کوونکی بوی هم واچوه چې د اغېز له مخې به په هغه مذهبي مشر دیوتا او خپل څښتن یا میړه ګاڼه، یعنې هغې نجلۍ به دغه دیوتا خپل میړه ګاڼه. هغې ته به د هغه ځای مردار څیزونه هم ښه ښکارېدل. نجلۍ په همدې کنډرو کې قرباني کېږي او مذهبي مشر به هم نجلۍ له ځانه سره ساتله. په هغه ځای کې 4 سړي او 4 خپلې ښځې اوسېدې. له هغوی پرته بل څوک د غره دننه ځایونو ته ورتلی نه سوی. او کله چې نجلۍ د قرباني ځای ته بیول کېږي هغه دا احساس هم نه کوي چې ګوندې سر یې اوسېږي. هغه له ویاړ او خوښۍ سره مري. تنه نهنګانو ته په جهیل کې اچول کېږي. د سر ویښتان یې پرې کېږي او په کورونو تقسیمېږي. د هغې ویښتان سپېڅلي ګڼل کېږي او د نجلۍ هغه سر چې د دې له تنې څخه یې راجلا کړی وي د وچېدو لپاره په یو غار کې ایښودل کېږي او دا نجلۍ هم چاته نه ښودل کېږي. خیر، دا و د دوی د میلې په اړه باندې معلومات. په دغه حالت کې علي بن سفیان ته حبشي وویل اوس 15 کاله پوره کېږي او نجلۍ به قرباني کېږي. موږ 9 کاسه سړي د مصر په پوځ کې تېره شوي وو. څرنګه چې موږ زړور او وحشان ګڼل کېږو نو ځکه د خلیفه د ساتونکو کنډک لپاره ټاکلي وو. 2 میاشتې وشوې چې موږ نجلۍ لیدلې. دومره ښکلې نجلۍ موږ هېڅ کله هم لیدلې نه وه. موږ ټولو دا پرېکړه وکړه چې دا نجلۍ به تښتوو او د قرباني لپاره به یې وړاندې کوو. زموږ یو ملګری چې بله ورځ ووژل شو خپل کلي ته ولاړ او د قبیلې مشر ته یې وویل چې دا ځل یې د قرباني لپاره موږ نجلۍ راوړو. نو موږ هم نجلۍ وتښتول او بالاخره دی اقرار شو. دا کیسه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته واورول شوه
هغه په ژورو سوچونو کې ډوب شو. علي بن سفیان د هغه د حکم په انتظار و. صلاح الدین ایوبي نقشې ته وکتل، وی وی که دا ځای وي نو دا خو زموږ له کنټروله وتلی دی. تا چې د ښار له پخوانیو خلکو کوم معلومات لاسته راوړي دي له هغې ثابتېږي چې فرعونیان سلونه کلونه پخوا تېر سوي، خو فرعونیت لا تر اوسه پاتې دی. د مسلمان په حیث په موږ باندې فرض ده که لرې تلای نه سو نو په دې نږدې چم ګاونډ کې خو باید شرک او کفر له منځه یوسو. معلومه نه ده چې تر اوسه پورې به د څومره میندو او پلرونو معصومې لوڼې قرباني او پلورل شوي وي. موږ باید د دیوتاګانو تصور ختم کړو. خلک په دیوتاګانو دوکه کېږي او بیا د خلکو لوڼې د همدغو تش په نامه مذهبي رهبرانو د نفسي غوښتنو ښکار کېږي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل زما د استخباراتو د ادارې سړو خبر را کړی چې زموږ څو تنه قومندانان او د مصر څو شتمن خلک دې مېلې ته ورځي، نجونې اخلي او یا د څو ورځو لپاره په کرایه راولي. د اعمالو په تباهي سربیره د سودانیانو د لرې کړای شوي پوځ سپاهیان او صاحب منصبان هم دې مېلې ته ورځي. زموږ د پوځ او سوداني پخوانیو پوځیانو لیده کاته او په دې جشن کې ګډون نه یوازې دا چې ښه نه دی بلکې له خطرې هم خالي نه دی او دا ګډې مېلې د هېواد لپاره خطرناکې کېدای شي. علي بن سفیان لږ زړه نازړه وویل او نجلۍ له قرباني د مخه راخلاصول او خلیفه ته سپارنه د دې له امله ضروري دی چې هغه ته څرګنده شي چې پر تاسې چې د تښتونې کوم تور لګولی هغه څومره بې ځایه دی. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل علي زه د دې هېڅ پروا نه لرم، زما خپل ځان ته پام نه دی، ما که څوک هر څومره سپک وګڼي هېڅ خبره نه ده، خو زه د اسلامي عظمت پرخوالی او ساتنه هېرولی نه شم. او علي ته هم یاد ساته د خپل ځانه د پاملرنه د اسلام د عظمت د سرتوب لوري ته وګرځوه. د اسلام د عظمت امین به خلیفه وي، خو د وخت له تېرېدو سره سره خلیفګان په خپلو ځانونو کې ورک شول او د خپلو نفسونو ښکار. اوس زموږ خلافت د اسلام یوه ستره کمزوري ده. صلیبیان همدغه کمزوري زموږ په خلاف باندې استعمالول غواړي. که ته په بریالیتوب سره خپله دنده سرته رسول غواړې نو له خپل ځان او نفس نه لاس په سر شه. خلیفه چې په ما باندې کوم تور لګولی دی هغه ما په ډېره ګرانه زغملی دی. ما د خپل سپکاوي ځواب ورکولی شو خو زما ځواب به هم سپک بیا به زه په ځانګړې سیاسي لوبه کې نښتی وم. د همدا خطره وینم چې په اسلامي سلطنت کې به یو داسې دوران هم راشي چې واکمن به په ځانګړو سیاسي لوبو ځان غوښتنې نفس غوښتنې او د واکمنۍ د هوسونو ښکار شي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل د خبرې پرې کولو بښنه غواړم، که تاسې هغه نجلۍ راخلاصول غواړئ نو امر وکړئ، وخت ډېر لږ دی، د سبا نه میله پیلېږي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل مرستیال سره لښکر راوغوښت، ورته ویې ویل دا حکم سملاسي ټول پوځ ته ورسول چې هېڅوک د حبشیانو په میله کې ګډون کولی نه شي. د دې حکم پر خلاف که څوک میلې ته ولاړه ده هغه به د عهدې او منصب په نظر کې نیولو پرته د خلکو په مخ کې 50 دورې وهل کېږي. د دې فرمان وروسته صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه اړوند حاکمان راوغوښتل او د نجلۍ د خلاصون په پلان جوړولو کار پیل شو. هغه ټولو ته وویل چې زموږ هدف د دغې جادو ماتول دي. دا ځای د فرعونیت وروستۍ ځاله ده. خو په دغه مشورو کې لومړی د پوځي حملې خبره رامنځته شوه چې په دې وجه د بحث نه وایستل شوه چې د هغې قبیلې وګړي به مستقیما حمله وکړي. جګړه به پیښه شي چې زیات شمېر بې ګناه خلک به پکې ووژل شي او د دې ترڅنګ د ښځو او ماشومانو د وژنې خطر هم شته. دا وړاندیز هم وشو چې نیول شوي حبشي سودانیان د بدرګۍ په توګه له ځانه سره بوتل شي او په هغه ځای باندې د چریکي عملیات ترسره شي په کوم ځای کې چې نجلۍ قرباني کېږي. خو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له ځان سره د حبشیانو بیول خوښ نه کړ ځکه چې د دوی په بوتلو کې خطره وه. د صلاح الدین ایوبي له امر سره سم چریکي ګروپونه تیار کړای شوي وو او د پرله پسې جنګي مشقونو په وسیله ښه ازمایښت شوي وو. دا د ایثار ګروپونه وو چې د ایماني جذبې له مخې دومره سخت شوي وو چې هغوی به په دې خبره ویاړ کاوه چې د کومو عملیاتو لپاره به لېږل کېدل او د بیرته ژوندي راتللو امکان به یې ډېر لږ لکه په اوس وخت کې چې استشهادیان دي. د مرستیال سرلښکر الناصر او علي بن سفیان د مشورې له مخې پرېکړه وشوه چې یوازې 12 کسه شریکي سپاهیان دي هغه غرنۍ سیمې ته دننه ورشي چیرې چې د حبشیانو مذهبي مشر روح اوسي او نجلۍ قرباني کېږي. د حبشي د ورکړو معلوماتو له مخې په دې شپه میله ډېره په جوش او خروش کې ځکه چې دا د میلې وروستۍ شپه وي. د قبیلې له خلکو پرته نور څوک پوه نه وي چې نن شپه نجلۍ قرباني کېږي. خو چاته چې معلومه وي هغوی نه پوهېږي چې د قربانۍ ځای کوم دی. د دغو معلوماتو په رڼا کې پرېکړه وشوه چې 1500 سپاهیان د میلې د خلکو په لباس کې په تورو او نورو وسلو سنبال په میله کې موجود وي.
له هغوی نه به د 200 سره غشي او لیندۍ هم خو هغه مهال په دغه ډول وسلو باندې بندیز هم وو. د چریکانو په ذهنونو کې به څرګنده د هغه ځای تصور کېنول کېږي، خو مستقیما به حمله نه کوي. په پټه به غرنۍ سیمې ته ننوځي، پیره کوونکي به په چوپتیا سره له منځه وړي او چې اصلي ځای ته ورسېږي هغه مهال به حمله کوي کله چې نجلۍ د قربانۍ ځای ته راوستل کېږي. تر دې د مخه به د حملې خطر دا وي چې نجلۍ په دې زمینه کې پټه او یا ووژل شي. دا خبره معلومه شوې وه چې قرباني نیمه شپه د سپوږمۍ په مکمله رڼا کې کېږي. 1500 سپاهیان باید د قرباني د مخه د قرباني د غرنۍ سیمې شاوخوا ته رسول شوي وای. که حمله کوونکي ناکام او یا هم راګیر شوي وای نو یو شعله لرونکی غشی به هوا ته گذاروي. کله چې دا 1500 سپاهیان د غشي لمبه وویني حمله وکړي. په همدې وخت کې 12 کسه سرتیري وټاکل شول او له هغه پوز نه چې 2 کاله د مخه نوردین زنګیره لګلې و 1500 کسه زړور او ځیرک سپاهیان تعین شول. دا سپاهیان له عربو راغلي د مصر له سیاسي چلوټو او عقایدو نه خبر وو. هغوی یوازې د اسلام څخه خبر وو او همدا د هغوی عقیده وه. هغوی د هر هغه ډلې په مقابل کې راپورته کېدل چې عقیده به د اسلام خلاف وه. هغوی ته وویل شول چې د یو باطلې عقیدې پر خلاف جنګ ته استول کېږي او کېدای شي له خپل شمېر نه د زیاتو کسانو سره مقابله پیښه شي او جګړه خو نړۍ شي او دا هم کېدای شي چې څوک مقابلې ته ونه درېدلی شي او له جګړې پرته کار ترسره شي. هغوی په پروګرام وپوهول شول. د هغوی په ذهنونو کې غرنۍ سیمه د غرونو لوړوالی چې دومره زیات نه و او په هغې کې واقع د قربانۍ ځای نقشه کېنول شوه. 12 ایثارګرو ځوانانو ته هم د هغوی هدف وښودل شو. هغوی ډېر کلک روزل شوي وو. په غرونو ختل، په شګلنو دښتو کې منډې وهل، د اوښ په څېر لږه او تنده زغمل د هغوی لپاره ګران کار نه و. د قربانۍ شپې ته 6 ورځې پاتې وې. 3 شپې او ورځې 1500 سپاهیانو خپل تمرینات وکړل. په 4مه ورځ 12 کسه حمله کوونکي اوښان ولېږل شول. دا د اوښانو د متوسط رفتار 1 ورځ او نیمه شپه مزل. اوښبنو ته امر شوی و چې حمله کوونکي دې له غرنۍ سیمې لرې کوم ځای کاته کړي او بیرته دې راسي. د 1500 سپاهیانو کنډک د سیل کوونکو په جامه کې 4 او 5 کسه ولېږل شول چې په اسونو او اوښانو سپاره وو. هغوی باید خپل څاروي له ځانونو سره ساتلي وای ځکه چې د جګړې په جریان کې بیا ضرورت ورته پېښېده. له هغوی سره یې قوماندان هم په همدې شکل ولېږل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دغه پلان تنظیم او کار واچوه. خو بالاخره هغه خطرناک او د وحشته ډکه شپه هم راورسېده چیرې چې په هغه شپه باندې نجلۍ قرباني کېږي. د میلې وروستۍ شپه او د 14مې سپوږمۍ راختلې وه. د بیدیا هوا د شیشې په څېر شفاف وه. په میله کې د انسانانو د ګڼې ګوڼې شمار نه کېده. یو ځای کې نیمو لوڅو نجونو رقص کاوه او بل ځای کې په سندرغاړې نجونو سندرې ویلې. تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه هغه ځای کې وه په کوم ځای کې چې نجونې خرڅېدې. یو نجلۍ به یو لوړې چودرې ته وخېځول شوه. اخیستونکی به یې پر شاوخوا راتاسو. بیا به یې غاښونه، زلفې او د بدن نرمي او سختي وکتل. بیا به یې د ورکړې قیمت ووایي. او هلته جواري هم وه او شراب هم. که هلته څه نه وو نو قانون مکمله ازادي وه. د لرې لرې ځایونو د راغلو خلکو خیمې د میلې شاوخوا ته لګول شوي وې. په غرنۍ سیمه کې د دې ډېرې ښکلې نجلۍ د قرباني تیاري کېدې او هلته یو انسان هم خپل ځان خدای تراشلی دی. هغوی دومره پوهېدل چې په دې غرنۍ سیمه کې د دیوتاګانو یا مجازي خدایانو مرکز دی چیرې چې پیریان او بد ارواح یې پیدا کوي او کوم انسان هلته د ورتلو فکر هم کولی نشي. هغوی په دې هم نه پوهېدل چې په مخ کې د الله جل جلاله د لارې 1500 سپاهیان ګرځي او 12 کسه د دیوتاګانو مرکز ته ورننوتي دي. د صلاح الدین ایوبي 12 کسو حمله کوونکو ته ویل شوي وو چې غرنۍ سیمې ته د داخلېدو لاره کومه ده، خو هغوی له هغې لارې ورتللی نه شول ځکه چې هلته د پیرې خطره وه. هغوی باید له ډېرو مشکل لارو دننه ورغلي وای. هغوی ته ویل شوي وو چې د غرنۍ سیمې شاوخوا ته به کوم انسان نه وي، خو هلته انسانان موجود وو. د دې مقصد دا و چې حبشي علي بن سفیان ته دروغ ووایي. دې غرنۍ سیمې 1 میل اوږدوالی لري او همدومره پلنه هم وه. څرنګه چې هغوی روزل شوي چې لکان وو ځکه هغوی خواره واره او په ډېر احتیاط وړاندې باندې وو. یو سپاهي په تصادفي ډول د یوې ونې تر څنګ یو سیوری ولید. سپاهي پټ پټ په هغه پسې ورغی. او حمله یې پرې وکړه.
هغه له ورمېږه ونیو او د خنجر څوکه یې ورته په سینه کې کېښوده. هغه ترې په اشارو کې پوښتنه وکړه. حبشي هم په اشاره ځواب ورکړ چې دا ګمان ترې کېده چې دلته پیره موجوده ده. د هغه حبشي ورمېږې پرې کړ او مجاهد لا په احتیاط مخ په وړاندې روان. ناڅاپه ځنګل ته ورسېد او غر یې مخې ته سپوږمۍ په راپورته کېدو وه، خو ونو او غونډۍ یې تیاره جوړه کړې وه. هغوی په غونډۍ باندې د یو بل نه لږ لرې لرې وروخت. د غونډیو په مخ کې چیرې چې نجلۍ مذهبي مشر ته سپارل شوې وه، یو بل ډول چارې پر مخ روانې وه. ټولو مجاهدینو چې وکتل د ډبرین بت مخې ته چوتره باندې یوه قالینچه غوړول شوې وه. په قالینچه تیرې تورې ایښې وې. تورو ته نږدې یو پراخ لوښی هم ایښودل شوی او په خالینه باندې ګلان پاشل شوي وو. نږدې ورته اور بلېده. د قالینچې په څلورو څنډو مشالونه بل وو. هلته څلور نجونې ګرځېدې او هلته څلور نجونې ګرځېدې راګرځېدې. د هغوی جامې دوه دوه پلنې پاڼې وې او نور لوڅې وې. څلور حبشان چې له اوږو نیولې تر خنګرو یې سپین څادرونه له ځانونو تاو کړي وو. ام عراره په زیرزمیني کې له مذهبي مشر سره او په مخمور غږ یې وویل: زه د انګوک مور یم، ته د انګوک پلار یې. زما زامن به د مصر او سودان پاچاهان کېږي. زما وینه په هغوی باندې وڅښه. زما اوږده اوږده او طلایي ویښتان د هغوی په کورونو کېږده. ته څنګه زما نه لرې سوې؟ رانږدې شه. مذهبي مشر د تیلو په څېر په کوچیز باندې د هغې بدن وکتل او قرباني ته یې اماده کوله. نجلۍ چې د انګوک نوم اخیست، انګوک د هغه قبیلې نوم و. یوه عربي نجلۍ ځان په نشه کې د دې قبیلې مور او د مذهبي مشر مېرمن ګڼله. هغه د قربانۍ لپاره تیاره شوې وه، خو مذهبي مشر وروستی دود او رواج پاکاوه. خو هلته بیا 12 کسه مسلمان مجاهدین د شپې د حشراتو په څېر په سینو باندې په ګروګ وخته، کوزېدل او تندکونه یې خوړل. ور روان ډېره ګرانه سیمه، زیاتره بوټي ازغې لرونکي وو. سپوږمۍ د اسمان منځ ته را رسېدلې وه او هغوی هم د ونو له منځه د سپوږمۍ شغلې لیدې. په دې رڼا کې یو حبشی ولید چې په یوه لاس کې اوږده بچه او په بل لاس کې زال و. دا هم د دیوتاګانو د پلازمېنې څوکیدار و. د ده په چوپتیا کې وژنه ضروري وه، خو هغه داسې ځای ولاړ و چې د شا لوري کې حمله کېدای نه شوه او مخامخ مقابله هم ښه نه وه. یو مجاهد په ځنګلي بوټو کې غلی کېناست. دویم یې د حبشي پیردار مخې ته یوه ډبره ور وویشته چې د پرېوتلو او ورغړېدلو سره یې غږ کېده. حبشي زر هغې خواته راغی. هغه چې څنګه په بوټو کې پټ سپاهي ته نږدې راغی، مجاهد کلک له ورمېږه ونیو او یو خنجر یې په سینه کې ورخښ شو. له هغه څخه وروسته سپاهیان لږ څه همالته تم شو، بیا مخ په وړاندې روان شو. ام عراره د قربانۍ لپاره تیاره شوې وه. مذهبي مشر د وروستي ځل لپاره سینې پورې ونیوه، بیا له لاسه ونیوه او د زینې په لور روان شو. بهرنیو څلورو حبشانو او نجونو د بت په خولو کې رڼا ولیده او هغوی د بت خولې ته سجده شول. مذهبي مشر په خپله ژبه څه اعلان وکړ او د بت له خولې راښکته شو. ام عراره ورسره وه. هغه یې قالین ته وروستل. سړي او نجونې پرې راټول شول. ام عراره په عربي ژبه وویل: زه د انګوک د لوڼو او زامنو لپاره خپل سر پرې کوم. زه د هغوی د ګناهونو کفاره ادا کوم. زما سر پرې کړه. زما سر د انګوک د دیوتا په قدمونو کې کېده. دیوتا به پرې د مصر او سودان تاج کېږدي. دا خبرې وکړه. څلور واړه سړي او نجونې یو ځل په سجده پرېوتل. په دغه حالت کې مذهبي مشر ام عراره په ګونډو کېنول او د هغې سر یې ټیټ کړ. توره یې راپورته کړه
د لاس په اندازه پلنه یو تن حمله کوونکی مجاهد چې د ټولو د مخه ودرېد او دغه ننداره یې ولیده هغه په ځان پسې راتلونکي کرار کرار منع د غونډۍ له لوړه یې چوتره او ډبرینه څېره ولیده په چوتره باندې یو نجلۍ په ګونډو ناسته چې سر یې ټیټ کړی روښانه سپوږمۍ چراغان او د غټو غټو مشالونو او د لمر په څېر روښنایي جوړه کړې وه د نجلۍ په څنګ کې د ولاړ سړي په لاس کې توره وه په ځنګلونو ناسته نجلۍ لوڅه لغړه وه د هغې د بدن له رنګه څرګندېده چې حبشي نه ده حمله کوونکي مجاهدین لرې وو او د غشي د وار خطا کېدلو امکان هم وو خو د هغوی مخې ته د راکوزېدو لار نه وه بلکې لوړ دیوال و چې د ور اوښتلو امکان یې هم نه لرله هغوی پوه شول چې نجلۍ قرباني کېږي او د خلاصون وخت یې دومره لږ دی که هغوی په عالب ځانونه ونه رسول نو د نجلۍ خلاصون ممکن دی خو هغوی د غونډۍ له سره لاندې وکتل د سپوږمۍ په رڼا کې یو ډنډ ولید هغوی ته ویل شوي وو چې هلته یو ډنډ هم ده چې نهنګان پکې دي ښي لوري ته یو دیوال و او یو ځوړند ځای هلته هم ځنګلي ونې او بوټي هغوی د یو بل لاسونه ونیول او په ځوړند ځای باندې کوز شول نو هغوی له په اتفاقي ډول دوستۍ صفاحي شاته وکتل هغه ولیدل چې د مخامخ غونډۍ په سر باندې یو حبشي ولاړ د هغه په لاس کې ډال او په بل لاس کې برچه وه چې د غشي ویشتلو په څېر یې په لاس کې نیولی و حمله کوونکي مجاهدین د سپوږمۍ په رڼا کې نه وو او حبشی هم لا تر اوسه په شک کې خو وروستي مجاهد غشی را واخیست او په لینده کې یې کېښود د شپې په تیاره کې د لیندې غږ واورېد او غشی د حبشي په شارک کې لاندې ولړزېد او لاندې راولوېد مجاهدین په دغه دواړن ځای کې کوز شول او هره شېبه یې د راپرېوتو خطره وه هلته بیا مذهبي مشر توره د ام عراره پر څټ کېښوده او بیا یې پورته په دغه حالت کې نجونې او سړي له سجدې راپورته شول او په ګونډو ناست او په غمجن او روغ اوازونو یې کومه سندره ویله دا د یو ډول غږونو اندازه وه چې د دې دنیا نه ښکارېده په غرونو او غونډیو کې راګیره تنګه دره کې هرې خواته د جادو په څېر اغېز خپرېدو چې د بهرنۍ نړۍ هر انسان ترې یقین کولی شو چې دا د انسانانو نه د دیوتاګانو هستوګنځای دی مذهبي مشر توره پورته کړه اوس یو دوه ځلې د ساه اخیستلو وخت پاتې و د 9 برخې پای